مفاصلة شهر وفي رواية نصرنا بالرعب بمفاصلة شهر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. چیل منا ددوی دچا دلا سلاڑا چیل من ددوی دچا دلا سلاڑا بس پدین دنیا ہمواڑا مراد دین چه عیب نئی لٹوی سپکا ورتا گوری او چه عیب نئی لٹوی سپک ورتا گوری دا ہوا وحلی ٹول دا لات مناد دین پخاطر ددوی درب آسانی غوارما او چه پا حشر نشر سمرا سکرات دیں. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما د اسلام او د ښکلي دین او د پاک مذهب او د خوږې کلمې مسلمانانو ورونو نننی بیان د مسله باندې دی چې کم کسان په صحیح طریقه باندې ځان کې تقوا راولي، دنیاي لحاظ باندې د دنیا کافران د اسلامی دین دشمنان د هغې په مقابله کې الہ العالمین سرټیټي راولي، قسم په نظر باندې بعضی کفار نن سبا غالب ښکاریږي. دا به موږ او تاسې خپله کمزوري ګڼو او هغه ځوانان ذی کرامت خاوندان اولیاء کرام زمونږ د مسلمانانو په صفوفو کې کم شوي، او که چېرته د هغه ایمان خاوندان بیا پیدا شول کم ایمانونه چې صحابه کرامو کې وو، تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدینو کې وو، نو د تمام دنیا کافران بیا همغه شانته شرمیدلی به واپس ځي لکه څنګه چې پخواني تاریخونه موږ ته ښودلي. الہ العالمین متقیانو ته بعضې داسې حالات او کرامات ورکوي چې بیا د هغې مقابله د هیچ چا سره نه وي. انبیاء علیهم السلام ته چې کوم معجزات ورکړي شوي او د هغې نه بعد صحابه کرامو سره کوم روحاني امدادات شوي دي من جانب الله، خصوصي امدادونه ورسره شوي دي، د هغې څه مثلو ساری نشي. هر زمان کې مومنان مسلمانان د کافرانو مقابله کې په ظاهري اسباب همدا شان کمزوري وي لکه نن چې مسلمانان د کافر مقابله کې کمزوري ښکاري.
او چې کله مؤمنان صحیح مؤمنان وي نو د هغوی سره بشارت وعده د دې خبرې ده چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اوچتم تاسو یې، کامیاب هم تاسو یې، خو په دې شرط باندې ان کنتم مؤمنین که تاسو رښتینی او صحیح مؤمنان یې. او چې غلبه نه راتله او کافران په موږ را غالبه کېدل نو مؤمنانو کې هغه ایمان والا کسان به کم وي. که هغه ایمانونه رالل په مونږ کې نو بیا د دنیا کافران د مؤمن مقابله نشي کولی. د صحابه کرامو تاریخ د هغوی د زندګۍ حالات مونږ ته د دې خبرې تعلیم راکوي چې هغوی به کله د الله اکبر چغه پورته کړه نو بسته بسته خاریو باندې به زلزلې راتلی. ابن جریر طبری په تاریخ خپل کې دا روایت په خپل سند سره ذکر کړی دی چې د حمص عظیمه خاریه په شام کې اخري سرحداتو کې د عراق سره نښتي. په دې چې کله مسلمانانو اراده د حملې ولرله نو فکبروا تکبیرة زلزلت معها الروم فی المدین. نو صحابه کرام او مؤمنانو په دغه وخت کې د الله اکبر چغه وواله. فکبروا تکبیرة، یو تکبیر باندې تکبیر پورته کړ. وغه داسې تکبیرو چې زلزلت معها الروم فی المدینه، په داخل د خاریه کې چې څومره رومیانو نو پاغي باندې ړچو لګېده، ټول ړقېدل، خوځېدل، رپېدل. وتصدعت الحیطان، او د خاریه چې څومره دیوالونه نو هغه دیوالونه هم په خوځېدو باندې راله، په حرکت کې شو، هغه وخوځېد. رومیان نصرانی دینی وو. ففزعوا الى رؤسائهم وإلى زویرائهم ممن كان يدعوهم المسلا. په یره یره باندې خپلو مشرانو ته لاړل، هغه چا ته ورغون شل چې د چا نه به د مشکل په ټیم کې دی تپوسونه کول. فلم یجیبوهم وذلوهم بذلک، هغوی جواب ورنکړی چې دا وجه څه شی ده چې یو د الله اکبر چغه د مؤمن د خوا ناراضي او د روم په تمامو خلکو زلزله ده، وړقیږي، رپیږي، او د حمص د خاري دیوالونه خوځیږي. دوی یې ذلیل کړل، پیغورونه یې ورکړل. لذلوهم، پیغور یې ورکړه چې تاسو دومره کمزوري یئ د مؤمنانو په مقابله کې چې د یو تکبیر نه یې رپېږئ. لږ لږ ځانونه یې مجبورتن ټینګ کړل چې یاره رښتیا ده د مؤمن مقابله کې ولې دومره لاره رسېدلې نه دي او موږ رپېږو. او چې مؤمنان لږ ور نږدې شول نو فکبروا الثانیه، نو دویم ځل یې چغه کړه چې الله اکبر. فتحافتت منها دور کثیره وحیطان. دا دویم داسې آواز د تکبیر پورته شه چې د خاري لوی دیوالونو سره سره دا واړه واړه دننه کوټې مړقېدې، هغه هم سره داسې په خوځېدو شو. ففزعوا الى رؤسائهم وزویرائهم، بیا خپلو مشرانو ته غونډ شول چې دا څه مسله ده. هغوی جواب نشو ورکولی، پیغورونه به ورکول، او حتی کې چې بغیر د جنگ نه لږه محاصره تېره شو. د محاصرې نه بعد الہ العالمین د حمص خاریه د مؤمنانو د رعب د وجنه کافرانو باندې رپو لګېده، بغیر د جنگ نه د مؤمنانو لاس ته ورله. مقصد می دا دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه هم د دې خبر ارشادات کړي، ذکر کړی دی، او ای کریمه هم په دې خبره باندې دال دی چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اوچت تاسو یې، کامیاب تاسو یې که مؤمنان یې. که مؤمنان نه نو بیا به ټیټ یې. الہ العالمین دې په موږ او تاسو کې
د قوي ایمان خاوندان زیات کی داسې نه وایو چې نشته شته دی لکه قوي ایمان خاوندان اولیاء کرام دی چې د مخ د ځمکې نه اولیاء کرام رفع شول پورته شول نو بیا قیامت راځي بهم تنصرون و بهم ترزقون ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض که خدای تعالی د بعضو په وجه بعضو نه عذاب نه دفع کولی نو ځمکه کې به فساد راغلی او ځمکه به ختمه شوي راجح قول پدې کې د حضرت علی کرم الله وجهه دا دی چې مراد د الناس مدفوع بهم العذاب نه الابدالون ابدال دي اولیاء کرام د هغوی په وجه باندې د عامو خلکو نه عذاب رفع کېږي نو هغه شته که هغه ختم شل به دنیا ختمیږي دا شان یو طویله واقعه کتابونو ذکر کړې ده بیهقي هم ذکر کړې ده امام بخاری رحم الله په تاریخ کبیر کې ذکر کړی دا سم مختصرا امام طبرانی په معجم کبیر کې او په معجم اوسط کې ذکر کړی دا امام ابو نعیم په دلائل النبوه کې ذکر کړی دا هداشان علامه حسمی په مجمع الزوائد کې ذکر کړی دا متعدد کتابونو تفسیر ابن کثیر هم ذکر کړی دا اداشان کنز العمال هم ذکر کړی دا دومره حوالی د دی واقعې مې ذکر ورکړي چې پدې کې بعضی حصہ ناشنا او غریبه ده شاید تاسو مخکې نه اوریدلی نو ډیر سادهګان داسې وي چې هغه کم شی اوریدلی نه وي مخکې نو به انکار ته نه کوي به وی دا یا سي ځان نه وای نو د ځان نه نه بلکې دا طبرانی کبیر طبرانی اوسط امام بیهقی امام بخاری په تاریخ کبیر کې مجملا دا شان مجموع الزوائد کې علامه حسمی دای ذکر کړی دی او دا شان حاکم په مستدرک کې هم ذکر کړی روایت د هشام ابن عاصل اموی دی زمانه د خلافت د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دا داسې زمن دی چې د شام څخه حصہ بلکې نیمایي دا د مؤمنانو صحابه کرامو قبضې ته ورغلې ده او دا هغه دوره وه چې تمامه دنیا باندې دوه لوی باچایان باچایي کوي دا عادت وي هره زمانه کې باچایان ډیر وي خو دوه باچایان پکې مشهور وي نو دا شان دغه زمانه کې کسرای فارس او قیصر روم هرقل داغه باچایانو چې دی لندې نور ډېرې لوی لوی باچایي پرتی او کسرای فارس چې دا آتش پرستو اور ته عبادت کو او قیصر روم هرقل چې دا نصرانی مذهب یو نو د ایران فارس د نیولو نه وړاندې صحابه کرام د شام په اړخ باندې خپل غزاګانې شروع کړي څه حصه د شام نیولې شوي و هشام ابن عاصل اموي د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ لګه سره د چند نفرو او د تیویل چې تلاړ شه هرقل باچا ته ځان ورسو مخکره دین چې داغه د قوم او داغه د لخر سره زمونږ مقابله او جنگ راځي نو دعوت ضروری دي لاړ شدته او ځل اسلام دعوت ورکا کده چرته اسلام راوړي نو بغیر د جنگ نه بلوي لوی علاقې زمونږ لاس ترش نفاذ شریعت به پاسانه سره رش نو د خپل قصه کې چې زه په څه طریقه باندې لاړم ما به ملاقات د قیصر روم چې نیمه دنیا بادشاہ هرقل سره پسنداز کیو که ډیر د ایمان نډک خلقو قال بعثت انا ورجل اخر الى هرقل صاحب الرم ندعوه الى الاسلام ويوزوم ويوزما بالمرغريو هرقل قیصر روم تلاړو ندعوه الى الاسلام د اسلام دعوت مو ورکو دادا سے ټیم نه چې درمیان کې لګ جړپونه او جنگونه هم تیر شوي دي
فخرجنا حتى قدمنا الغوطه یعنی غوطه دمشق. موږ را روان شو د دمشق خاریه کې غوطنوي مقام ته ورسید. د پخوانه د انګریزانو د نصرانیانو يهوديانو اسرائیلو دا مشن دی او دای طریقه ده چې دوی کلم په مومن ډایرک نه کامیابیږي. دوی په مومنانو کې مسلمانانو کې سباچیان دی هغه خلی سمالدار خلک خلی سیاسی خلک خلی داغوی په لاس باندې خپل کار مخ کې بوزي. نو هغه زمانہ کې جبل ابن ایهم الغسانی دا عربو د سره شپېته زره فوجو دا هرقل باچا په پیسو باندې اخسته. نو کله به چې صحابه کرام سره جهاد او مقابله راتلنو هرقل باچا به جبل ابن ایهم الغسانی ته داسې ویل چې کانه پکانی ماتیږي او نه اوس پنه په اوس پنه ماتیږي، عرب په عربو ماتیږي، عجم په عجمو ماتیږي. نو موږ رومیان د عربانو مقابله نشو کولای، د عربو ناول به جنگ ته دی راځته. اوس هم داسې وي انګریزان چې افغانانو ته مقابله ته راوباسي ناول به افغان راوباسي. اته پته چې زه ډایرک نه کامیابېږم. نو دا جبل ابن ایهم الغسانی چې و دا د عربو نه مرتد شوی او د نصرانیانو په اړه ولاړو لوی پهلوان. هشام ابن عاص وی دخلنا علیه موږ د تورل ول چې د سره یو ځل تعلق جوړ کو د په واسطه به هرقل باچا ته لاړ شو. لکه اوس د انګریزانو یو ایجنټ یو د مسلمانانو دعوت کوونکی اول هغه ته لاړ شي چې ته ما سره شه او تما چې کم دی د انګریزانو مشر سره ملو که چې زاغه ته دعوت د اسلام ورک په دې طریقه. فیده علی سریر له فارسل الینا برسوله نکلمه. منگ چې داسې لرې نه وکتل نو دی په یو تخت باندې ناستو لکه دیم بادشاو لوی رعیت لره اگر که په غټه کې دی د نصرانیانو ملګریو. مونږ ته یو استاد راولېږلو چې زه د دې استاد سره تاسو وغږېږئ خبرې د سره وکړئ. فقلنا والله لا نکلم رسولا. مونږ وویل مونږ د چا د استازو سره نه غږېږو، مونږ به تا سره ډایرک مخامخ خبرې کوو، سفیرانو سره مونږ نه غږېږو. وانما بعثنا الى الملك فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول. یو سړی مو واستو که مونږ سره ډایرک ته غږېږي ډېره ښه ده. ګینې سفیر په خوله مونږ تا سره خبرې نه کوو، د وزیر خارجه په خوله باندې خبرې نه کوو، مونږ سره ډایرک خبرې وکړه. فرجع الیه الرسول فاخبروا بذلك. جبل ابن ایهم الغسانی هغه مرتد بادشاہ چې و استاد یې ورغې ورته ویل چې هغې خو بل چا سره نه غږېږي. فقال تکلموا. هغه ورته روي غواړي مخامخ شوي چې وغږېږي مقصد مستدی. فکلموا هشام ابن عاص ودعاه الاسلام. هشام ابن عاص رضی الله تعالی عنہ ورته وویل زمونږ د راتلو مقصد تا ته دا دی چې مونږ تا ته د اسلام دعوت درکو، مسلمان شو او ته بیا زمونږ سره ملګری شې چې هرقل باچا ته هم دعوت د اسلام ورکو. دی چې ورته وکتل نو دی جبل ابن ایهم الغسانی فاذا علیه ثیاب سود تکی توري جامې چولی دي، قمیص پرتوګ صادر هر څه تور دي. هشام ورته ما هذه التي عليك، دستا د لباس په څه قسم باندې ردا ولی خو بادشاہ د وخت تا ته یو داسې نقدار جامه پکار. قال لبستها وحلفت ان لا انزعها حتى اخرجكم من الشام. اخرجكم من الشام. هغه ورته وی دا ما غم راضی کړی دا، یعنی ما بوکر تال کړی دی، ما دا قسم خوړلې چې دا تور لباس به ترغه پورې لري نه کم تر سوچ صحابه کرام د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم می د تمام شام سرحداتونه استلی نه، دا به زما په وجود باندې.
وی ما دا قسم کړی زه به تاسو د علاقې نه وباسم. د د ایمان ته ګوره د یو بادشاه په مقابله کې اوس دې څه وایي قلنا ومجلسك هذا والله لناخذنه منك ولناخذن الملك الاعظم ان شاء الله. زما د خدای په ذات قسم وی دا کم بچای او تخ باندې چنن تناسته موږ صحابه کرام بدام تانا خلو او دا پریک دستا غلوی بابا هرقل قیصر روم بچای بم زمنګ لاس ترازی. اخبرنا بذلك نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. او دا خبرې مونږ ځان نه تا ته نه کوو، زمونږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا قصه کړې ده چې دا به زمای صحابه کرام دا ځای نه نیسي. قال لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل. هغه مولاو وی او دا زمانم چې یو پیغمبر علیه السلام آخري برازي د علاقې بنیسی دا غمرګری دا مونږ ته پته ده. فلستم بهم تاسو هغه نه یې، تاسو هغه نه یې، ځکه د هغې پیغمبر صحابه کرام یصومون بالنهار ویقومون باللیل، د شپې تهجدونه کوي، منځونه کوي او د ورځې روژې نیسي. تاسو ما ته قصه وکړئ ستاسو عمل څنګه دی. فکیف صومکم روژه مو څنګه ده. فاخبرناه مون خبر ورکړ. نو خبر دوی داسې ورکړه دلته مجمله کړې ده. صحابه کرام د ریا نه ډېر پاک خلک وو. ګوره دلته قسم پوره ونه کړه چې مونږ ورته داسې وویل چې مونږ دومره دومره روژې نیسو. خو نورو تاریخونو نه دا پته لګي چې صحابه کرام به غزا ته تلل نو اکثرا به دوی روژه نیوه، او چې په کومه ورځ به یې د جنګ اراده و نو هغه ورځ به بیا بوزه کېدل. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د مصر د فتح نه بعد په یو قلعه حمله وکړه. 2 میاشتې محاصره وه او دوی فتح کړې لا نه وه. 2 میاشتې مکمل دی روژه و. نو دوی به نفلي روژې ډېرې زیاتې نیوي. وی چې مونږ ورته قصه وکړه نو فمولع وجهه سوادا، مونږ چې مخ ته وکتل تک تور شو چې دا خو ګینې هغه خلک دي. فقال قومو، ما ته وی چې پاسئ. بعث معنا رسول الملک، مونږ سه یو استاد مرګري که چې دا هرقل باچا ته بوځي، قیصر روم مشر دوی. دی وی مونږ راووتو حتی اذا كنا قریبا من المدینه، کله چې د هغه خاریې ته نږدې شو، هغه په انطاکیه کې و. چې مونږ ور نږدې شو نو دا وی چې مونږ خو په اوښانو باندې سوارو. نو مونږ ته د هغه فوجیان وویل ان دوابکم هذه لا تدخل مدینه الملک، دا ستاسو د اوښان انطاکیه کې د قیصر روم د هرقل باچا په تمامه خاریه کې بندي. دلته ترکی اسونه آزاد دی، بس اوښان دلته مونږ نه پرېږدو، په دې زموږ خاریه به د ښکارېږي. لکه اوس زوړ ماډل ګاډی چېرته په یو لندن کې یا په امریکا کې تا ته پرېږدي چې ته په هغې کې وګرځېږي. نو هغه اوښان وایي دا زمونږ په خاریه کې بند دي، په دې به تاسو زمونږ باچا ته نه ځئ، زمونږ باچا پې غوسه کېږي. فإن شئتم حملناکم علی برازین و بغال، که ستاسو خوښ وي موږ به تاسو ته برازین درکو. برازین ترکی اسونو کې یو خاصه نوعه ده چې په منډه باندې ډېر تیز دي، مخ یې ډېر وړوکی وي. هغه اسونه یې ورته یاد کړه چې موږ به دا اسونه درکو، یا به قچرې درکو، په هغې لاړ شئ، اوښانو باندې مه ځئ. قوي ایمان خاوندان دي، دی ورته وایي قلنا والله لا ندخل الا علیها، زمونږ د خدای په ذات قسمي چې موږ میلاویږو نو په همدې اوښانو به ورځو، بل اس باندې نه ځو. دا زموږ خپله سورلي ده د عربانو، موږ به په دې باندې ځو. باچا ته څوک ولیږه چې تاسو فرمان داسې دی چې دلته اوښان مه را پرېږدئ، دا استازي را روان دي، د مسلمانانو سفیران دي، دی وایي چې مونږ بغیر د دې نه تلی نه شو، څه چلو کو. فامرهم ان ندخل على رواحلنا، قیصر روم اجازت وکوي چې بس په خپلو اوښانو دې راشي. فدخلنا عليها متقلدین سیوفنا، 2 کسان دي، 2 وی موږ پې وردن نه شو. متقلدین سیوفنا، دا خپلې تورې مغاړې ته اچولي دي، تورې را سره دي. حتی انتهینا الى غرفة لها، دا خصوصي کمرې ته ورورسید. فانخنا فی اصلها وهو ينظر الینا، دې داسې دروازه کې راووته موږ ته ګوري، او دا خصوصي کمرې په مخه کې مو خان چوکه. فانخنا، موږ خپل خان هلته چوکړل.
خپل طرز او طریقه باندې او بیا تیرا کوشو او رالو فقلنا لا اله الا الله والله اکبر. زما دا بیان او دا واقعات دې لپاره وا چې د مؤمنانو الله اکبر کې دومره تاثیر دی چې په لوی لوی کافرانو زلزلہ راولي. نه دی چې مونږ رسیدو نو مونږ ویل لا اله الا الله والله اکبر، وی چې دا مو ویل فالله يعلم لقد انتفضت الغرفه. انتفضت معنا تحرکت، خدای تعالی خبر دی چې دا کوټه څومره وړقېده. فالله يعلم لقد انتفضت الغرفه حتى صارت كأنها عزق تصفقه الرياح. وی دومره دی جولانو کو دا سړه قیدره لقیدا تا به ګمان کو چې ګینه د کجوري یو بوټی دی او سخته هوا را کګي. زمنګ د الله اکبر سره د پرې کوټه داسې چلوش. قال فرسل الینا، یو سړی راولېګا او ویل ليس لكم ان تجهروا علينا بدينكم وارسل الینا ان ادخلوا. یو کس راولېګا دې ته وای چې دا دین په زبردستی په مونږ کې مرادن نه کوي، تاسو خو په مونږ زلزلې راوستي، تاسو په زور مونږ مجبوره کوي دې خبره ته چې تاسو دین ته درش راشي مونږ سره کېنه مباحثه وکړي دلایل وای مونږ قانع کوي. یعنی دومره ویری چې دا خو دوی کار دی چې دا تکبیر ویل په مونږ زلزلہ رااله اوس برابر باندې راکېنه. نو دې ویل چې ليس لكم ان تجهروا علينا بدينكم، دا تاسو نه خایږي چې دا خپل دین په زور په مونږ رادن نه کوي، مونږ سکه نه لګي. فدخلنا عليه وعلى فراش له عنده بطارقه من الرم. وردن نشو دې په خپل تخ باندې ناستو وعنده بطارقه. بطارق ماهر فی امور الحرب، زمونږ استاد اصطلاح کې ورته جنرال او کرنیل او کور کمانډر او فلان او فلان دا نمونه دي. ایو ته بطارقه وی جنگ کې ډېر ماهر انسانان لوی پهلوانان وېدا ور سره. وكل شيء في مجلس احمر، وی چې داسې می قتل میزونم د سرو زرو، فرشونم د سرو زرو، هر شی د سرو زرو. وما حوله حمره وعليه ثياب من الحمراء، جامې چې چولې نه جامې سری وي. فدنونا منه، مونږ ورنږدې شو. فضحك، نو دو خندل. دا خنده د تعجب وا، ځکه چې وزیران دومره نږدې بادشاہ ته بنه شو راتله، خو لري ډېر پاجزي او ته ولاړو، لوی بادشاہ و د نیمه دنیا. نو دو خندل. نو فقال ما عليكم لو جئتموني بتحيتكم فيما بينكم، تاسو باندې بس چل شوی چې زما کمرې ته رادن نه کېدی، نو تاسو هغه پیشکشي ما ته راکړې وې کوم چې خپل منځ کې یو بل ته ورکوئ. تاسو خپلو کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایئ. نو زما دا خلقو چې ما ته راځي نو سر راته ټیټ کې تعظیمي سجده راته لګئ. تاسو کدا کار نشو کولی، د خپل دین هغه سلام خو به مو په ما باندې اچولی، ګیله یې وکړه. نو دې وی مونږ ورته وی چې اذا عنده رجل فصيح بالعربيه كثير الكلام، خوا کې یو ترجمان ورسره او ژبه باندې ډېر فصیح عربي ویله او ډېرې خبرې هم کولې. نو هغه دا خبره مونږ ته وکړه چې بادشاه داسې ګیله تاسو نه کوي چې ما باندې خو سلام اچولی. فقلنا مونږ ویل ان تحیتنا فيما بین لا تحل لك وتحيتك التي تحيا بها لا يحل لنا ان نحييك بها. زمونږ په دین کې چې کم پیشکشي ده دا مونږ ته جایز نه دي چې ستا غونې کافر باندې واچو، او ستاسو په خپل دین کې چې کومه پیشکشي ده دا مونږ ته جایز نه ده، ځکه چې تاسو یو بل ته تعظیمي سجدې لګوئ، دا مونږ نشو کولی. هغه ترجمان ته ویل ته تپوس دې نه وکړه چې ستاسو دین کې دا یو بل سره میلاویږي نو څه الفاظ وایې پکې. نو مونږ ورته ویل چې السلام علیکا. وی به تپوس وکړه چې تپوس دې نه وکړه چې تاسو خپل باچا باندې سلام اچوئ نو بیا څه وایې. قلنا بها، مونږ وی چې د غریب او د باچا یو پیشکشي ده، که باچا ته زما السلام علیکا ویو، که غریب ته زما السلام علیکا ویو. نو ویل فما اعظم کلامکم، هو څومره لوی کلام ستاسو دی، دا څومره ښایسته لفظ دی چې السلام علیکم. وی چې دی ویل زمونږ ته ما پیدا شو چې د سړي خبرې جوړې دي کېدای شي ایمان راوړي. نو موږ د خوشحالۍ نه چغه کړه چې لا اله الا الله والله اکبر. وی چې دا چغه مو وله لقد انتفضت الغرفه حتى رفع راسه الیها. وی د کمرې دا چت ټول وړقېده زمونږ د دې کلمې سره، چې وړقېده وی د داسې بره وکتل چې څه چلو شو، زلزله ده را پرېوته که څه چلو شو.
قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم. دا تاسو چې کومه کلمه ما ته وویله او د کوټې دا چت پې وړقېده، دا تاسو خپل کلي کې چې یو بل ته السلام علیکم وایي نو بیا هم نو بیا وایي قلنا مونږ وویل ما رأیناها فعلت هذا قط الا عندك. مونږ ډېر سلامونه په یو بل چولی دي، خو دا کار کله نه دی شوی چې د هغې سره د کوټه وړقېږي، دا دلته وړقېده. نو بیا وویل چې دا وجه ده چې تاسو په یو تکبیر باندې کوټې وړقوئ چې زما نیمه بچۍ مو نیوه. وی مونږ ورته وویل چې لما ته په دې کې سوچ وکړه چې ولې دا کار وشو، زمونږ په دې تکبیر د الله اکبر کې دومره زور چا واچولو چې ستا کوټه ړقئ، او بیا دومره ستا نه دا لویه باچایي نیمه درنه مونږ ونیوه، ته خپله سوچ دې کې وکړه. وایي ده وویل چې تاسو خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دا وګیرو اپا باچایي باندې څه کوي، تاسو خو نه دي مناسب چې خلکو نه باچایانې ونیسئ، خپل دین سمو کار دی. د هغې نه بعد یې څه تپوسونه وکړل د عربو او د نبي علیه السلام د خوی خصلت، مونږ د هغې جوابونه ورکړل. بیا یې تپوس وکړه چې تاسو مونځ څنګه کوئ، روژه څنګه نیسئ، هغه قصه مو ورته ټوله وکړه. خدای ښه په دې حقیقت باندې پوه شي چې دا هغه رښتینی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د هغه صحابه کرام ملګري دي. امر یې وکړه چې دته یو ډېره ښایسته کمره دوی ته جوړه کوي، او نزل کثیر، او د مېلمستۍ امر یې وکړه چې ښې روټۍ ورته برابرې کوي. فاقمنا ثلاثا، وایي 3 شپې مونږ تېرې کړې. یو سړی راولېږه چې هغه ملګري بیا راوغواړئ، بیا راوست. چې بیا راوستو فاستعاد قولنا فاعدنا، نو زمونږ خبرې بیا را معاد کړې، مونږ بیا جواب ورکړه ورته. دی وایي زه دې ته تعجب یوړم. هشام ابن عاص وایي چې دویم ورځ باندې ثم دعا بشیء کهیئة الربعه العظیمه مذهبه، یو شی راوغوښته چې هغه یو صندوق مربع 4 ګوټې او ډېر لوی مذهبتن چې هغه د سرو زرو نه جوړ و. دا غټ صندوق چې کولو که فیها بیوت صغار علیها ابواب، دې کې دننه وړي وړي کمرې جوړې وي، اورې کمرې ته بیا دروازه وه، لکه غټ انوارۍ غټ صندوق کې دننه وړه وړه حالونه یي د خزانې په شکل باندې، خو ډېرې زیاتې کمرې پکې وي او ډېر زیات درازونه پکې جوړو. ففتح بیتا وقفلا، یو کلف چابي لرله خلاصې که، د یوې کوټې دروازه یې کوله وکړه. فاستخرج حریرة سودا، یوه توره کپړه د ورېښمو یې راویسته. فنشرناها، مونږ کوله وکړه. فاذا فيها صورة حمراء، یو تک سور تصویر پکې و، په دې کپړه کې تک سور تصویر و. واذا فيها رجل ضخم العینین، ویا تصویر ته چې مونږ وکتل یو سړی و غټې غټې سترګې، عظیم الیتین، د اندامونه او پتونان یې ډېر غټ غټو. لم ار مثل طوله طول عنقه، دومره اوږد چې مونږ لا اوسه پورې یوازې د هغه چې دا ګردن او سټ څومره اوږد و، نو دومره اوږد سړی مونږ نه دی لیدلی، دا یوازې ستونې دومره اوږد و. واذا لیست له لحیة واذا له ظفیرتان احسن ما خلق الله، چې مونږ وکتل 2 کوسۍ وي خو دومره ښایسته وي چې خدای څومره ښایسته پیدا کړي وي. مونږ ته یې وویل د هرقل باچا تعریفون هذا، دا پیژنې دا شخص څوک دی؟ قلنا لا، مونږ یې نه پیژنو. قال هذا آدم علیه السلام، وی دا د آدم علیه السلام تصویر دی. ما مخکې حوالې دې دپاره ورکړه چې بیا ډېر کسان وایي چې هو دا خو مونږ چې ته نه دی اورېدلي. نه، دا امام بخاري په تاریخ کبیر کې ذکر کړی دی، حاکم مستدرک کې ذکر کړی دی، علامہ حسامی مجموع الزوائد کې ذکر کړی، ابو نعیم په امام ابو نعیم هم ذکر کړی دی، په دلائل النبوه کې کنز العمال ذکر کړی دا حدیث، تفسیر ابن کثیر ذکر کړی، ډېرو کتابونو راخست. واذا هو اکثر الناس شعرا، چې موږ وکتل ویښتان یې ډېر زیات و،
دومره زیات ویختان د چانو. حیران شو. ثم فتح بابا آخر، وی دویمه دروازه کوله وکړه. فاستخرج منه حریة سودا، یو تور ریخمو کپړی تراویسته. فاذا فيها صورة بيضاء، یو تک سپین تصویر ورکیو، دا غرنګ سورو د درنګ سپینو. واذا له شعر كشعر القطط احمر العينين، ویختانی و زلفی، و دا ویختانی گرگوتیو زگزگ شخ شخ ویختانو. احمر العینین سری سری سترگی وی، دخم الهامه غټ سر والو، حسن اللحیه خسته ګیره وا. وی ویل تعریفونه هذا دا څوک دی پیژنې؟ مونږ وینا. قال هذا نوح علیہ السلام، دا د حضرت نوح علیہ السلام تصویر دی. دی وی چې مونږ داسې فکر کوو چې دا به نه وي، اباسې خبره وي. وروستو بیا ورته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ښیي، او دی وخت کې هغه وفات شوی و. دا خو مونږ وپېژنده چې دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو بیا زمونږ یقین راغی چې دا نور تصویران هم صحیح دي، چې دا تصویر یې صحیح برابر کړی دی. ثم فتح بابا آخر، دریم باب دروازه کوله وکړه. په هغې کې م یو سپین تصویر و. وی چې مونږ هغې ته څنګه وکتل، تور ورېښمو کپړی راویسته، او یو سړی شدید البیاض تک سپینو، حسن العینین ښایسته سترګې وې، سلط الجبین دا تندی ډېر پراخه و، طویل الخد دا غومبوري اوږده اوږده و، ابید اللحیه تکه سپینه ږیره وه، چې دې تصویر ته یې مونږ کتل کانه یبتسم، ګویا کې خاندي. نو وی ویل دا څوک دی؟ دا پیژنې؟ مونږ وینا. وی ویل چې هذا ابراهیم علیه السلام، دا حضرت ابراهیم علیه السلام. ثم فتح بابا آخر، درېمه دروازه کوله وکړه. فاذا فی صورة بیضاء، یو تک سپین تصویرو. دی وی چې مونږ وکتل، واذا والله برسول الله صلی الله علیه وسلم، د خدای په ذات مې قسم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر واغه. فقال تعرفون هذا، مونږ ته وی دا پیژنئ؟ قلنا نعم، مونږ او هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال وبکینا، مونږ ډېر زیات وژړل، ځکه چې هوبهو هغه تصویر او د هغه د وفات ډېر وخت شوی و، مونږ یې وژړولو. خو وایده ته چې مونږ وکتل، والله یعلم انه قام قائما ثم جلسا، د نبی علیه السلام د تصویر دومره قدر وکړه چې دی ودرېده ورته، ډېر وخت ولاړو، بیا وروستو بیا کېناست. وقال والله انه لهو، وی مونږ ته وی د خدای په ذات قسم وخورئ چې دا تاسو د کم پیغمبر امتیان یې، هغه دغه دی؟ قلنا نعم، مونږ وی چې انه لهو کأنک تنظر الیه، والله العظیم چې همغه دی، او داسې حال کې دی لکه ته چې اوس ورته ګوري، همدغه شانو. فامسک ساعة ینظر الیها، لږ ساعت دا دروازه کوله وپرېښوده، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ته یې کتل. وی بیا مونږ ته وویل چې اما انه کان آخر البیوت ولکنی عجلت لکم لینظر ما عندکم، دا کمره په کار وه چې تاسو ته ما اخر کولو کړې وې، دې نه مخکې نورو پیغمبرانو تصویران هم درښیم، خو دا مې را مخکې ځکه کړه ما یې چې ورېږه دی معلومات وکړم چې دی رښتیا د هغه اصحاب دي که نه دي، دی پېژني که یې نه پېژني. ثم فتح بابا آخر، بله دروازه یې کوله وکړه. تور ریخمې ترې راویستل، اضافي صورة ادماء، ما چې وکتل سپین رنگ یا غنم رنگ یو تصویرو، صحماء تور تمایلو، اذا رجل جعد قطط، یو کس پکیو چې ویختانې ګرګوتیو، غایر العینین جوری غټې غټې سترګې وي، حدید النظر داسې تیز نظر ښکارېده، عابسن دا تندی تروشو د غصینا، متراکب الاسنان غاخونه یو بل سره پیوستو، متقلص الشفا او دا شونډی چې کومه دا بره طرف ته لږه مایله وه، کانه غضبان، تا به چې ورته کتل لکه غصه چي، داسې تصویرو. مونږ ته وی دا پیژنې؟ مونږ وی نه. قال هذا موسی علیه السلام، دا موسی علیه السلام، ډېر جلالي او ډېر غوسندار. وی دا یو تصویرو، خو دې تصویر کې دوه تصویرانو، الى جنبی صورة تشبهه، په خوا کې اوس بل تصویر د ده په شکل باندې و، الا انه مدهان الرأس عریض الجبین، دومره وه چې د هغه ویښتان چې و ګرګوتي نه و، او بل تندی ډېر پراخه و، او په سترګو کې توروالی ډېر زیات و. وی ویل چې دا پیژنې؟ مونږ وی نه.
وی هذا هارون ابن عمران علیہ السلام، دا موسی علیہ السلام ورور هارون علیہ السلام. وای به بل کمره کولو کړه، دا غین سپین ورې خمر وستل کپړه وا، او چې کله هغه کولو کړل نو چې مونږ قتل درمیانه قد یو انسانو کانه غضبان لکه غصه چی. وی دا پیژنې مونږ وینا، وی ویل هذا لوط علیہ السلام، دا حضرت لوط علیہ السلام دی. او به بل کمره کولو کړه، پاغي کې یو تصویر تک سپینو او دا شان اقنا جگی پوزی والاو او دا شان حسن الوجه خسته مخیو. منگ تیویل دا پیجنی منگ وینا، ویویل هاز اسحاق علیہ السلام، دا حضرت اسحاق علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام پلارو، دا یوسف علیہ السلام نکو، دا ابراہیم علیہ السلام زویو. او دا غین بعد بل کمره کولو کړه، یو سپین رنگ تصویر پکیو، اقنا الانف جگا پوزی وا، حسن القامت خسته قامت والاو، یعلو وجهه نور، مختبه چې تا قتل تاوی چې نور تی پورته کېږي دا سه خستو، او چې مختبه دی قتل عاجزی پکې ډېر ښکارې ده. یضرب الى الحمراء سروالی تمایلو. وی ویل دا پیژنې مونږ وینا، وی ویل هذا اسماعیل علیہ السلام جد نبیکم، دا ستاسو د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه اسماعیل علیہ السلام. او وای چې بل کمره کولو کړه او دا غینه تصویر راويستا، تصویر ته چې مو قتل د آدم علیہ السلام شکل ته نږدې و، کان وجهه الشمس، مختبه چې قتل تابوي چې نور دی. وی ویل هل تعرفون هذا، دا پیجنې مونږ وینا، وی ویل هذا یوسف علیہ السلام، دا حضرت یوسف علیہ السلام دی. او بیا بل کمره کولو کړه نو پاغي کې یو سور رنگ کې تصویر او داغه دا پونډي داسې باریکی باریکی وی، او دا شان اخفش العینین وړي وړي سترګې وی، ضخم البطن خیټه مبارکه ده غټه وا، ربعه درمیانه قد او متقلد سیفا، او غاړي ته تورا چولې وا. وی ویل دا پیجنې مونږ وینا، وی ویل هذا داوود علیہ السلام، دا حضرت داوود علیہ السلام دی. د فوج او د باچې نظام سره ډیر شوق، نو پاغه تصویر کې هم د غاړي ته تور پرتا وا، ځکه نیمه دنیا باچې داوود علیہ السلام کړی دا، او زوی یوسف علیہ السلام تمامه دنیا بادشاہ. داغه نه بعد یو بل تصویر دروازه کو لو کړه، داغه نه یو تصویر راويستا، ضخم الیتین ډیر مضبوطه باډي وا، غټ غټ پتونانیو، طویل الرجلین وګدی وګدی خپې وی، راکب فرسن په اسبانی سورو. وی ویل دا پیجنې مونږ وینا، ویراته ویل هذا سلیمان ابن داود علیہ السلام، دا حضرت سلیمان علیہ السلام دی. او په اخره کې به یو دروازه کو لو کړه، یو خسته سپین صورت والا شخصو، ځوانو تک تور ګیره وا، وختان ډیر زیات غټو، خسته سترګې وی، خسته مخیو. وی ویل دا پیجنې مونږ وینا، وی هذا عیسی ابن مریم علیه السلام، دا حضرت عیسی علیہ السلام. کله چې دا ټول تصویران راته خودل، هشام ابن عاص وی هرقل باچا ته مونږ ویل من عین لک هذه الصور، دا تصویران دي د کوم کړل، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر نه پته لګی چې دا خو حقیقت ته خدا دې د کوم کړل. لأننا نعلم أن على ما صورت عليه الأنبياء عليهم السلام، لأننا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله، ځکه موږ په دې یقین راغی چې دا تصویران د انبیاء علیهم السلام دي. ولی وی موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې هغه په خپل شکل باندې. فقال ودرته ویل ان آدم علیه السلام سأل ربه، آدم علیه السلام د خدای تعالی نه دعا وغوښته، ايريه الانبیاء من ولده، چې زما په اولاد کې مشهور پیغمبران ما ته وخایا. آدم علیہ السلام دعا وکړه چې زما اولاد کې خو پیغمبران ډیر دي، خو هغه مشهور انبیا ما ته وخایا. فانزل علیه صورهم، د جنت نه دا تصویران دی تراوړل شو، آدم علیہ السلام تراولې غلې شو. فکانت فی خزانه آدم علیہ السلام عند مغرب الشمس، کم ځای کې چې نور ډوبېږي مغرب الشمس ته نږدې، په دغه ځای کې آدم علیہ السلام دا ذخیره کړیو، الته ساتلیو. فاستخرج ذو القرنین من مغرب الشمس، ذو القرنین علیہ السلام ټول دنیا باندې بادشاہي کړی دا، د چې مغرب الشمس ته لاړ، د آدم علیہ السلام خزانه راوس پړدله او دا تصویران پکې پراته وغیرہ واخیسته. فدفعها الى دانیال علیہ السلام، دا بیا دانیال علیہ السلام ته وسپارل شو. دا هغه سلسله باندې مونږ ته رسیدلی، ما په خزانه کې ځان ساتلی. نو به ویل ثم قال ما والله ان نفسي توابت بالخروج من ملكي واني كنت عبدا لاشركم ملكه حتى اموت ثم اجازنا فاحسن جائزنا وصرحنا. ایمان رانوړ په دغه ټیم کې، او
باچهی په مینه باندې مس لاړه، موږ ته ډېرې تحفې راکړې وو، واپس ترنه بیا را روان شو، د غرمې نه بعد ټیم و، موږ خپل ځای ته لاړو. دی وایي چې کله صدیق اکبر رضی الله عنه ته ورسېدو ټوله قصه مو ورته وکړه او بیا راته فبکا ابوبکر، ابوبکر صدیق صاحب وژړل او وی ویل چې مسکین لو اراد الله بخیر لفعلا، ده دا وعده وکړه چې زه نیمه باچهي در کوم تاسو ته، دا کوم یا ایمان راوړم او رای نه وړه په دغه ټیم کې. نو وی ویل چې مسکین لوی مسکین دی، که چېرته خدای تعالی په ده د خیر اراده کړې وی نو په دغه ټیم به ایمان راوړی وی، خو ده کې د خیر اراده باری تعالی نه ده کړې، همغه وه چې دنیا نه بیا بېدینه مرتد لاړه. نو بیا وویل چې موږ ته نبي علیه السلام دا فرمایلي وو چې انهم والیهود یجدون نعت محمد صلی الله علیه وسلم عندهم، دا نصرانیان او یهودیان چې دي دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صفتونه تمام دوی بیموزي پوی دی په خو یقیني پې راغلی دي، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، داسې پیژني لکه سړی چې خپل زامن پیژني، خو بیا هم دوی د ضد او د عناد د وجې نه بغیا و حسده ایمان نه راوړي. دا دومره طویله قصه دا حاکم مستدرک کې ذکر کړی دا، ابن کثیر ذکر کړی، کنز العمال ذکر کړی دا، امام بخاری تاریخ کبیر کې مجملا ذکر کړی، امام بنین دلیل نبوه کې ذکر کړی او طبرانی کبیر او وسط هم ذکر کړی دا. خو مقصد پدې کې زما دا و چې نصرنا بالرعب بمفاصله شهرن، نبی علیہ السلام فرمای مونږ سره په اندازه د یو میاش باندې رعب په رعب سره امداد شوی دی، او فرمای چې زه په کوم اړخ باندې د حمله اراده لرم نو یو میش چې اسمنډ وي او مزلو کی دومره لري په کافرانو زلزلې، دومره لري ور باندې يروي. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، الہ العالمین وعده کوي که تاسو رښتینی مؤمنان شئ او یی نو تاسو اوچت او بریالي اعلون تاسو یی. دا چې نن کمزوري ښکاریږو، ایمانونه مو کمزوري شوي دي، الہ العالمین دې زمونږ ایمانونه قوي کی، او چې مؤمنانو کې ایمان قوي شو، د قوي ایمان والا زیات شو ورکې، نو بیا کافران د دې مقابله نشي کولی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بشارت داده چې 12 زره مؤمنان مجاهدین لخر برابر شي صحیح ایمان والا، نو د شرق او غرب کافران چې وته یوځای شي دا 12 زره به ماته نه کی. اوس خو ظاهرا ډېر ښکارېږي 12 زره نه، څومره په لکونو کروڑو مؤمنان دي، خو نه هغه ایمان والا چې کم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مقصد دی هغه ایمان والا پکې کم دی. که هغه ایمان والا پیدا شول نو کافرانو بوکه به بیا نسکوره وي او زمونږ بوکې به پې ډکې ښکارېږي. نن د هغې بوکې ډکې زمونږ نسکورې ښکارېږي، خو الحرب سجال، جنگ د رټ بوکه ده، یو بوکه چې ډکوي بله تشیږي، هغه ډکه بوکه د تشې ته پیغور نه ورکوي چې څنګه ته تشه زه ډکه یم، ځکه د ډکې د تشېدو نمبر وي او د تشې د ډکېدو نمبر وي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. الهي انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، اعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله. د چا په کار وي په پېښور کې له بیت الله سره به وینه پته یاد لرئ. سنت والجماعت کیسټ مرکز پشت قصه خوانی بازار پېښور ښار، د مجاهد فیض الله او اسد الله دکان. د ټلیفون نمبر 22 12 133.